زه اظهار حمیدي نن یو ځل بیا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. لکه څنګه چې تاسو معلومات ده چې په دغه چینل کې همیش زه تاسو سره د ویزو په اړوند معلومات زه تاسو سره شریکوم. هغه که هر ډول معلومات وي، که هر ډول اپورچونیټیز آل اوور د ورلډ چې اعلانیږي، زه ریسرچ بیس باندې زه رااخلم، ستاسو تر غوږو باندې رسوم چې تر څو تاسې وکولی شئ چې د دغه ډول اپورچونیټي څخه تاسې استفاده وکړئ. نو په دغه چینل کې د سټډي ویزو، د ویزټ ویزو، که چېرته کم ایونټونه چېرته اعلانیږي، یعنې که هر ډول ویزې وي، چېرته هر ډول کم اپډیټس راځي، که هر ډول کم معلومات راځي، نو د دغه چینل له لارې زه ستاسو تر غوږو رسوم. نو نن په دغه ویډیو کې دې باندې خبرې کوو چې د ویزو په ټپس او د ویزو په انسایټس باندې خبرې کوو. د ویزو د ټپ نه مقصد دا دی چې ټپس نه مقصد دا دی چې د ویزې د اپلیکیشن دپاره کوم ډول اسنادو ته ضروري وي، یعنې تاسې څه ډول فکر کوئ چې آیا زه کوم ډول ویزې ته زه الیجیبل یم. یعنې هر یو انسان نه پوهېږي چې په کوم ډول ویزې ته زه باید اپلای وکړم. آیا زه ماته سټډي ویزه به ښه وي، آیا ماته به ورک ویزه ښه وي، آیا ماته به ویزټ ویزه ښه وي، آیا زه یا کوم ایونټ ته زه باید ثبت نام وکړم. لومړی انسان باید خپل ځان وپېژني چې کوم ډول ویزې ته زه اویلیبل یم. بیا هغې ته په کتو سره نو یو ویزه انتخاب کړي ځان ته، او بیا هغې ته اپلیکیشن برابر کړي. هغه اسنادونه څه ډول تاسې برابروئ، کوم اسنادونه هر یو بخش ته کوم اسنادونه پکار دي. نو په دغه ویډیو کې دې باندې او همدارنګه د ویزو د انسایټس باندې هم خبرې کوو. هغه ژور نور معلومات هم زه تاسو سره شریکوم چې تاسې بعضې اپلیکیشنونه فرض مثال هغه فراډ اپلیکیشنونو څخه تاسې باید څنګه ځان خبر کړئ، او همدارنګه د ویزو د پروسیسینګ ټایم باندې تاسې ځان خبر کړئ چې کوم ویزا څومره وخت ضرورت لري تر څو پروسس شي. آیا د سټډي ویزا څومره وخت کې پروسس کیږي، ورک ویزا څومره وخت کې پروسس کیږي، او همدارنګه نور د ایونټونو ویزې څه ډول پروسس کیږي، په څومره وخت کې پروسس کیږي، همدارنګه ویزټ ویزې د هغوی پروسسینګ ټایم څومره ده، او همدارنګه د دوی هغه رسمي ویب سایټونه موږ څه ډول پیدا کړو. او همدارنګه په دې ویډیو کې د یو نفر سټوري په اړه تاسو سره معلومات شریکوم چې هغې د یو کې ویزا څه ډول واخیستله. په دومره په مشکلاتو سره چې اکثر افغانان وایي چې افغانانو ته فرض مثال خارجي هیوادونه ویزې نه ورکوي. دا د واغه دی د هغې سټوري په کمل ډول تاسو سره زه شریک کړم چې هغې په خپله دا ویزې ته څه ډول اپلای وکړو او دا ویزه یې څه ډول ترلاسه کړلو. نو دغه ویډیو ډېر مهمه ویډیو ده. هیله ده چې ویډیو تیر نه کوي، او که چا چینل نه وي سبسکرایب کړی، همدا اوس چینل هم تاسې ځان سره سبسکرایب کړئ تر څو په راتلونکي کې چې تاسو سره هر ډول معلومات زه شریکوم تر څو تاسو ته د هغې په اړه معلومات راشي، که هغه سکالرشیپونه وي، که هغه هر ډول معلومات وي. ول لازم هغه عمومي ډاکومنټونو باندې موږ تاسې خبرې کوو چې که چېرته دغه کوم ډاکومنټ چې اوس تاسو سره زه شریکوم دلته وایم دغه ډاکومنټ تاسې ولرئ، نو په دې کې هغه بیسټ چانسونه تاسو ته کم یو دي. ګورئ، هر څه نه مخکې انډرسټینډ د ریکوایرمنټس، لکه همدا اوس چې تاسو ما وویل چې تاسې باید ریکوایرمنټ باندې خپل ځانونه تاسې خبر کړئ. د هر یو ویزا ځان ته ریکوایرمنټ لري، هغه ریکوایرمنټ څخه باید تاسې لومړی ځان خبر کړئ. همدارنګه چیک الیجیبلیټي، تاسې باید هغه الیجیبلیټي باندې تاسې دغه وکړئ، د هر یو ویزې لومړی ریکوایرمنټ وګورئ، بیا هغې نه وروسته هغې شرایط تاسې وګورئ چې کوم اګزیکټلي کوم ډاکومنټ دوی غواړي. او همدارنګه بیا هغې نه وروسته چې کوم دغه کېږي، لومړی هر څه نه مخکې خو تاسو معلومات دي چې فرض مثال پاسپورټ ده، اپلیکیشن فارم ده، سپورټینګ ډاکومنټس دي، دا هر څه یو په یو دا مهمه دي. هر وخت چې کوم اپورچونټي اعلانیږي، ګورئ دفتن تاسې هغې څخه ځان خبروئ. که چېرته دفتن په لومړیو کې تاسې ځان خبروئ، دې نه مطلب دا دی چې نو تاسو ته یو بهترین چانس تاسو ته لاسته راځي چې تر څو لومړنی هغه اپلیکینټ تاسې شئ، هغه اکسپټنس چانسونه تاسو ته ډیر شي. ایکسپلین پرپز اف ټراول، تاسې باید خپل ذهن کې یو ایکسپلینیشن یو تشریح تاسې باید په ذهن کې ولرئ چې فرض مثال زه چېرته زه ټراول زه کوم، زه کوم هدف دپاره زه کوم هیواد ته زه تلل غواړم. بعضې داسې دي چې فرض مثال هغوی سټوډنټ ویزې ته چېرته تلل غواړي، صحیح ده، نو ایز ا سټوډنټ هغوی چېرته تلل غواړي، خو هغوی هدف معلومداره ده چې هغوی سټډي دپاره ځي، نو هغوی ځان ته یو پلان جوړوي چې فرض مثال ما په افغانستان کې تر بیچلره پورې ما دلته زده کړې کړي دي، یعنې پوهنتون څخه زه فارغه یم، نو غواړم چې لوړو زده کړو دپاره فلانکي هېواد ته زه لاړ شم، نو همدې د خاطره تر څو چې زه د لوړو زده کړو ته نور هم دوام ورکړم، ماستري برنامه مخې ته ویسم یا زه ماستري وکړم،
نو همدې د خاطر زه غواړم چې په دغه برنامه کې زه ګډون وکړم او خپل تعلیم ته دوام ورکم. او که چېرته ته فرض مثال ته چېرته د هغې دپاره تلل غواړې، د وزټ دپاره تلل غواړې، نو بیا هغې مملکت کې چې کوم هغه د فرض مثال په خوبیانې دي هغه به ته دغه کې یو په یو په ټراول پلان کې ته ځان سره ولیکي چې فرض مثال زما هدف دا دی چې دغه هېواد ته زه دې خاطره ځم چې تر څو دغه هېواد چې ډېر تاریخي ځایونه لري، هغه تاریخي ځایونه زه تر څو وګورم چې هغه ښایسته فوډز لري، فرض مثال هغه زه وګورم، خلک یې ډېر نایس دي، ډېر ښایسته دي. د خاطره زه غواړم چې هلته زه لاړ شم. فرض مثال په افغانستان کې زه خپل یو بزنس، یو سیستم، یو دغه لرم، غواړم چې یو څه وخت هلته یو سیاحت دپاره تر څو دا ځایونه زه ویزټ کړم، زه وګورم. دغسې یو هدف پلان باید تاسې ولرئ، دا باید تاسې جوړ کړئ. او همدارنګه ټیکټونه دي چې فرض مثال کوم چېرته راځم اګزیکټلي لومړی په ویزټ ویزو باندې زه وغږېږم، لکه څنګه چې مخکې هم معلومات تاسو سره ما شریک. او همدارنګه هر یو ویزې دپاره دا بیا ضروري وي، کوم چې خصوصا ویزټ ویزې ته تاسې اپلای کوئ چې دوه طرفه تاسې ټیکټونه تاسې بک کوئ دوه طرفه. او همدارنګه هلته هوټل بوکینګ تاسې کوئ، دغه د اکوموډیشن پروف تاسې ځان ته جوړوئ، ځکه چې هر وخت چې تاسې هلته په میدان کې کوزیږئ نو تاسو نه دغه پوښتنه کېږي چې فرض مثال ته چېرته تلل غواړې، کوم هدف دپاره راغلی او چېرته اوسېږي. او انویټیشن لیټر تا سره شته او که نه شته. ګوره انویټیشن لیټر هغه وخت کې درنه غوښتل کېږي چې تا سره هېڅ ډول پلان موجود نه وي، په میدان کې کوزیږي، هلته درنه پوښتنه کوي چې ته چېرته ځې. نو همدغه په یو څو ورځې مخکې چا را سره تماس نیولی و چې د فرانسې څخه راغلی و کاناډا ته. نو چې کله کاناډا ته راغلی و نو په میدان کې ونه پوښتنه کړې وه چې ته چېرته ځې، نه یې هوټل بوکینګ کړې ده، نه د اکوموډیشن کوم دغه ورسره ده، نه د ټراول پلان ورسره ده. نو هغه هلته جام پاتې شو چې ورته بس راغلی یم کاناډا ته راغلی یم، بس داسې بس راغلی کاناډا ته راغلی، هېڅ په میدان نه بېرته ډیپورټ کړی و. نو حد اقل تا سره هوټل بوکینګ تا سره نشته، حد اقل تا سره د اکوموډیشن معلومات تا سره نشته، حد اقل تا سره د ټراول پلان تا سره نشته ده. حد اقل که چېرته دلته کوم څوک لري هغه یو انویټیشن لیټر هم درسوي، فرض دلته دوستان لري، فامیل لري، نو ورته وایي چې دغه انویټیشن لیټر د فلانکي ځای کې مې دوستان دي، زه غواړم چې هغوی ویزټ کړم. درس هېڅ خبره نشته، نو بل جنجال درته جوړېږي، هېڅ شی هم نه جوړېږي. بعضې خلک خبرې کوي چې والا افغانان د میدانونو څخه بیرته شړي، بیرته ریټرن کوي. نو دا خبر چا کوله چې افغانستان بیرته د میدان څخه ریټرن کوي؟ نو هغه افغانان دي چې هغوی سره نه ټراول پلان نشته، هغوی سره نه دغه کوم ډاکومنټ چې ما تاسو ډېر هېڅ شی هم ورسره نشته ده. نو په کوم دلیل باندې تا د میدان څخه د باندې پرېږدي؟ هغه ګوره که ته کاناډایي یې، که ته امریکایي یې، که ته برزیلیان یې، که د هر ځای څخه یې، که تا سره ټراول پلان موجود نه وي، ته هېڅ یو ایرپورټ څخه ته د هغې اجازه نه لري چې د ایرپورټ څخه ته د باندې وځې، تر څو چې دغه معلومات هغوی ته وړاندې نه کړي. چې کله ویزې ته اپلای کوي په لومړیو کې کوم ډاکومنټ چې ټول یو ځای کوي هلته دوی ته ښیي، هغې کې تر ټولو یو دوه ټیپه ډېر زیات مهمه دي. لومړنی خو همدا د فاینانشلي سټیبلیټي باید تاسې ورته وښایاست چې فرض مثال دغه هېواد ته زه تلل غواړم او هغوی سره یو سوال پیدا کېږي چې فلانکي هېواد ته ته ځې، آیا د دې مکمل دغه تا څوک سپورټ کوي؟ آیا تا سره دومره بودیجه موجوده ده چې ته هغه هېواد ته ته لاړ شې دغه یو هفتې دپاره چې تا ټکټ بوکینګ کړی ده، فرض مثال دوه طرفه د تګ او راتګ، نو دومره وخت چې هلته ته پاتې کېږي خپل ځان ته سپورټ کولی شي او که نه. بینک سټیټمنټ دا باید تاسې ورته وښیئ، حد اقل د 4000 د 5000 ډالرو. بیا د هر یو هېواد هغه بیا ځان ته فرق کوي، نو دا باید پروف اف فاینانشل سټیبلیټي باید تاسې ورته وښایاست. او همدارنګه هغه بل مې درته ویلې چې هغه هوم ټایز په نوم چې ما درته ویلې چې دغه دوه ټیپونه ډېر زیات مهم دي چې هر یو هېواد ته تلل غواړې بیرته، دا باید دا هم ورته ثابته کړي چې فرض مثال زه ځم او بیرته راځم. نو هغې ته فقط دا په خوله باندې ورته نه وایي چې فرض مثال دغه هېواد ته زه ځم او بیرته زه راځم. نو هغه چې په هېواد کې ته دننه څه لرې هغه باید ورته یو په یو تشریح کړي چې هغوی دا احساس وکړي چې ته ځې او بیرته سل په سلو کې ته بیرته راځې. بیا هغې نه وروسته چې کله دوی انټرویو سکیجول کوي، نو انټرویو ته تاسې ځئ، باید انټرویو دپاره باید تاسې مکمل هغه اسنادونه برابر او همدارنګه منظم او آمادګي سره باید تاسې انټرویو ته لاړ شئ، نه چې هلته تاسو نه بیا هلته پوښتنې وشي او تاسې باید خبر نه سئ. خصوصا چې کله تاسې انټرویو ته ځئ تاسو د سفر پلان باید مکمل معلوم اوسیږي، یو په یو باید تاسې ورته تشریح کوئ. ډېر اکثر خلک چې شکایت کوي چې والا زما ویزا رد شوه، زما ویزا نه اپروف کېږي، نو هغې اصلي لامل او دلیل دا وي چې نو هغوی یا ډاکومنټ مسینګ وي یا کم هغه انسټرکشن چې دوی ورکړي وي هغې په مطابق دوی مخکې نه وي تللي، حتما کوم غلطي کړې وي چې دوی بیا مخکې نشي تللی،
بیا هلته وایي چې د افغانانو نوم بد کړي چې ولا افغانانو ته فرض مثال یا ویزې نه ورکړي یا دا خبره ده یا هغه خبره ده. یو ملګری مې ده په افغانستان کې، نو هغه همیش فرض مثال دغه ډریم به یې درلوده چې ولا زه څه ډول کولی شم چې فرض مثال زه سویټزرلینډ ته لاړ شم. هغې سویټزرلینډ ډېر زیات خوښېده، همیش به په دغسې په سرچ کې و چې یو چېرته اپلای وکړه، بل چېرته اپلای وکړه، معلومات اخله، همدغه د خارجي هېوادونو د ویزو په اړه د ویډیوګانې ګوره. هغې ویلې چې تر څو چې مې د سویټزرلینډ هېواد ویزه ما نه اخیستلې تر هغه پورې زه ولاکه زه په ارامه کښېنم. دغسې سرچ به یې کولو. نو یو ورځ مې ورته زنګ ووهلو چې هلکه څنګه چل دی وکړو، تر اوسه پورې په افغانستان کې که نه؟ وایي زه کښېنه زه په جرمني کې ګرځم. مانې هغه څنګه؟ وایي زه لاړم خو ویزه مې واخیسته که نه؟ مې څه ډول دې واخیسته؟ ټول دغه سټوري خو ما سره شریکه کړه چې دا ویزه تا څه ډول واخیسته. نو هغې سټوډنټ ویزه اخیستې وه. نو ویزه یې په دې ډول اخیستې وه چې لومړی همدغسې معلومات یې سرچ کړي وو چې کوم سکالرشپ یې پیدا کړی و چې په هغه سکالرشپ کې دی بیا ثبت نام یې کړی و. نو دا ډېر جالبه ده چې همدغه میاشت مخکې ما سره خبرې کولې چې ولا د همدغه د ویزو په سرچ کې ما چې څه ډول زه باید دغه ویزه ترلاسه کړم او خپله زه ترلاسه کړم، خپله دا هر څه زه مخې ته ویسم. او دغه میاشت وروسته اوس قرار په جرمني کې ګرځي، تا خو ویل زه سویټزرلینډ ته ځم. وایي د سویټزرلینډ ویزه مې وایي واخیسته. وایي څه ډول دې واخیسته؟ وایي همدغسې مې سرچ کولو په ویبسایټونو کې چې هلته ما معلومات وکتل چې په سویټزرلینډ کې کوم پوهنتون ده د ماستري برنامې دپاره، نو هغوی سټوډنټ جذب کوي ورلډ واید د هر یو هېوادونو څخه. وایي هلته ما ثبت نام وکړو، چې کله ثبت نام مې وکړلو نو هلته یې زه اکسپټ کړلم. نو دا خبره غلطه ده. ګورئ یو خبره تاسو په یاد ولرئ چې همیش بعضې افغانان دغه خبره په ذهن کې لري چې افغانان د پوهنتونونو دپاره نه قبلوي. همدا اوس تاسې تقریبا د 100 نفرو څخه زیات چې هغوی یوازې زما ملګري دي، هغوی نو هغو همدا د سټوډنټ ویزې ترلاسه کړي دي د ایټلي، د جرمني، د سویټزرلینډ، د یوکې او هلته ګرځي. نو دا غلطه خبره ده. همدارنګه د امریکا نو چې کله یو اپورچونیټي اعلانېږي هغه که هر ډول چې هلته ورلډ واید پکې دغه یادونه وشوه چې د هر یو هېواد پکې اپلای کولی شي، نو په دې کې بیا دا خبره نه وي چې افغانستان د پکې اپلای نشي کولی. هلته واجد شرایط کسان بیا اپلای کولی شي چې ته که چېرته واجد شرایط تاسې و چې فرض مثلا د پوهنتون څخه فارغ یې غواړې چې ماستري دپاره لاړ شي، واجد شرایط یې ځکه چې پوهنتون ډګري تا سره موجوده ده. نو خبره ډېر نه اوږدومه راځم همدغه سټوري په اړه. وایي ما اپلای وکړو، نو هلته اکسپټ کړلم. هغې نه وروسته آنلاین درسونه زموږ شروع شول چې یو څه وخت آنلاین درسونه موږ وویل. بیا هغې نه وروسته نو دغه برنامه دوی په لاره واچوله چې څومره چې دغه خارجي هېوادونه دي چې هلته تاسې درس لولئ، نو هغوی ګورئ د انټرنشپ دورې لري، هغوی د پریکټیکل دورې لري چې پریکټیکل دوره داسې وي چې هغوی سفر لري کوم چېرته. نو هلته ټول شاګردان وړي، هر څه د افغانستان غوندې پوهنتونونه نه دي چې یو استاد راپاڅېږي یو ځان نه یو چپټر ولیکي چې هر څه یې د ذهن نه ولیکله، نو هماغه جبري په شاګرد باندې ولولي چې بیا کله هغه شاګرد فارغېږي کتاب کې یو شی لوستی وي، چې کله هلته په ساحې ته ځي هلته بیخي هر څه بدل وي، بیا په خاورو نه پوهېږي. او بیا وایي چې کله موږ یو سمستر یو نیم 2 سمستر ولوسته، بیا هغې نه وروسته یو پریکټیکل یو دوره وه چې ټولو شاګردانو ته ویلي چې نور باید تاسې یو ځای شي او ټکټونه سیستم حساب کتاب همغه پوهنتون د طرفه اوفر لیټرونه وو چې هغه ورکول کېدل. وایي هغه اوفر لیټر هر څه وایي راکړل شو. بیا هغې نه وروسته وایي ویزه مې واخیسته او لاړم سویټزرلینډ ته. نو خبره دا شی ده چې ګورئ دغه څومره یو غټ اپورچونیټي، خو دغه اپورچونیټي دې څه ډول ترلاسه کړله؟ خپل ځان باندې فرض مثال چې دی خپل ځان باندې کار وکړو، همدغسې معلومات یې وکتلو، د همدغه شیانو پورې دی ونښتو تر څو چې دغه ویزه دی ترلاسه کړي. خو فاینلی دی کامیاب هم شو. خپل ډریم کې هغه خپل په خوب کې چې د دې سره یو خوب و چې زه فرض مثال زه اروپا ته لاړ شم یا داسې یو مملکت ته زه لاړ شم چې هغه داسې پرمختللی هېواد وي، نو هلته دی کولی شي چې اوس هلته هم خپل درس ته دوام ورکړي، هم هلته پاتې شي. نور خو بیا لارې ډېرې زیاتې دي، تاسو ته معلومات دی. نو خبره دا شی ده چې هر یو انسان ګورئ چې که چېرته سرچ وکړي، که چېرته یو عهد وکړي، نو هغه په دنیا کې هیڅ یو دغسې کار نشته چې هغه ناممکنه وي. وایي غر که هر څومره لوړ ده په سر یې لاره شته ده، هر څه دغه وي یو څه سخته وي، خو که چېرته یو کنسسټنسي ته وساتې. کنسسټنسي نه مطلب دا دی چې یو شی پسې ته غواړې چې یو شی ته ترلاسه کړي، د هغې شا باید همدغسې ونیسي او خوشي یې نه کړي، د همدغسې په سرچ کې اوسې اخر یو اپورچونیټي د لاسته راځي.